ملګرو د نوره احساس ویډیو هغه وایرل شوې ده دا اوس حقیقت دی او که نه دی نو زه تاسو ته د پروف سره ښیم د ټولو نه مخکې راشئ ګورئ ښه دا ویډیو وګورئ کومه چې په ګاډي کې ریکارډ شوې ده او اواز ته سوچ وکئ چې اواز د چا دی نو ګورئ نو دغه ویډیو هغه تاسو وکته په کوم کې چې مکمل او 100% اواز چې دی هغه د نور احساس دی اوس آیا که تاسو خیال کړئ مخکې د دې یو تصویر هغه وایرل شوی هغه تصویر وایرل شوی بیا د دې کم ټیک ټاک اکاونټ ورسره یوټیوب فیسبوک پیج هغه هر څه راولګېد او دا هر څه یې ډیلیټ کړه بیا ترې په انټرویو کې تپوس وشو چې آیا کم تصویر چې وایرل شوی هغه کې حقیقت څونه و آیا واقعي ستا و که نه نو دوی هم هغه انکار ونه کړو دوی په خپله ویل چې آیا تصویر واقعي زما و او هغه وایرل شوی او دای پکې هم ویل چې خپل خپلوانو هغه وایرل کړی اوس چې کوم دی دا د چېرته نو ما یو مخکې هم یو ویډیو کړی وه ما په چینل به تاسو ته میلاو شي په هغې کې دا عمرې دپاره تللي ده تقریبا 15 شپږمه ورځ یې ده نو کومه ګانې چې لګول دي هغه هم د عربۍ دي د نه علاوه نور کم جنکۍ ورسره دي خو اوس دا پته نه لګي چې آیا ویډیو هغه په سعودي عرب کې دیو کړې ده یا په پاکستان کې کړې ده خو یو ویډیو چې کوم ده هغه ښکاري چې سعودي عرب کې بله ویډیو چې کوم ده هغه ښکاري په پاکستان کې کړی شوي ده داسې دواړه ویډیو دي نو اوس کوم حقیقت چې و تاسو سره مونږ هغه شامل کو تاسو اوس کتی هم شئ په ګاډي کې دې کومه ویډیو کړې ده روان دي نور کم فرینډ هر څه ورسره دي او ویډیو چې کوم ده هغه سټارټ کړې ده نو زیات تر خلکو دا پیک ګرځولې ده هغه وایي چې دا پیک ده خو کوم حقیقت چې دی د دې ویډیو دا اصل ده ځکه چې دا ویډیو پیک کېدی نشي که تاسو خیال کړی و بل کم تصویر چې و هم هغسې دا تصویر دی او دا ویډیو چې کوم ده هغه د هغې سره مکمل یو شان میلاویږي نو الله تعالی دې ورته هدایت وکړي چې آیا کوم پښتونخوا کې داسې قسمه کارونه کوي او پښتانه پیغله راپاسي او داسې خلکو دپاره ویډیو جوړوي او ځان هغه ښکاره کوي ډېره زیاته د شرم افسوس خبره ده چې داسې حرکتونه هغه که هر څوک کوي هغې دپاره ډېره د افسوس خبره ده بل کم زموږ پښتانه چې دي هغه داسې نه بدناموي د دې حرکتونو د وجې چې کوم دی زموږ د پښتنو ایمیج چې دی هغه دنیا ته غلط شو کېږي دغه ویډیو و دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه امید لرم ویډیو به م خوښه شوي که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نه وي چینل سبسکرایب کړئ د داسې نور ویډیوګانو دپاره انشاءالله په بله ویډیو کې به میلاویږو د نن دپاره دا کافي وه د لوی الله په امان